د چاپې سهار پنځمه برخه. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. یو پاتېونو کې اوس هم زخمونه ښکاري، په مظلوم اولس د ظلمونو لړۍ روانه وه. هره ورځ به د هېواد لر او بر د غمجنو پیښو شاهد وو. له سیمې د خوښۍ مجلسونو کډه کړې وه. هره ورځ به د جنازو او فاتحو د مراسمو برخوال وو. مفتن صاحب وایي تل په جنازو او فاتحو کې ملاقات کوو، تل په جنازو او فاتحو کې ملاقات کوو. نن خو د نیمګړې خوشحالي را سره ولمانځه، نن خو د نیمګړې خوشحالي را سره ولمانځه. همداسې وه زموږ خوښي هغه مهال نیمګړې وه. دلته به ملاقاتونه یوازې په جنازو او فاتحو کې کېدل. یوه نیمه خوښي به چې د مجبورۍ په اساس پیل شوه په غم به واوښتله. راځئ د شپنیو عملیاتو یوه بله ویرجنه بیلګه واورو. د 1498 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې پر 5مه نیټه یرغلګرو د شپنیو عملیاتو په لړ کې دا ځل د میدان وردګو ولایت چک ولسوالۍ ګردن مسجد درې د مومدو کلی انتخاب کړی و. یا د پیښه د همدې کلي اوسیدونکي الحاج مولوي محمد ظریف شریفي د مرحوم قمندان روزي خان زوی داسې راته بیان کړه. زموږ د کلي خلک ډیر صالح وو، د مجاهدینو علما کرامو او مدارس زیات خدمت کولو. زه د همدې کلي امام وم. زموږ په ګډو هڅو د یاد کلي مسجد، حجره او د کلي ټولې کوټې د دین د خلکو په خدمت کې وې. یوه ورځ آن تر بیګا ډرون او کشفي الوتکو د سیمې فضا تر سار لاندې نیولې وه. د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته کلیوال د مسجد په برنډه کې ولاړو. ټول په دې اندېښنه کې وو چې نن به بیا د کوم مظلوم کورګۍ او بچان تر خاورو لاندې کیږي. د ماښام لمانځه وروسته د سیمه ییز دود له مخې زما یو مقتدی راغلو. ویل راځه ډوډۍ ته. ما ورته وویل نن د ډوډۍ ورځ نه ده، هر سړی به خپل کار کوي. هغه مې رخصت کړ. دا چې خلک زیات ویرېدل ځکه معمول دا و چې د شپنیو عملیاتو په مهال به څوک هم چې اشغالګرو ته په مخه ورتلل په مرمیو یې ویشتل. زموږ کلیوال به د ځان د حفاظت په مخه د غره خواته تلل. ماخوستن ناوخته د کلي ډیر خلک له کورونو وتلي وو. زه کور ته راغلم. څو مې چې ډوډۍ وخوړله د مخابرې په څپو کې غږ وشو. تیارې در پورته کړلې. ما خپل وسایل له ځان سره واخیستل او د غره په طرف روان شوم. په لار کې د ګل رسول باغ ته چې ورسېدلم تیارې را ورسېدلې. لږ دمه شوم څو چې بل ځل را ګرځېدلې. لږ مخې ته لاړم. هلته مې په یوه وړه سمڅ کې ځان خوندي کړ. 3 ځوانان پورته روان او منډې یې وهلې. دوی پیرونه هم پرې وکړل خو لوی رب جل جلاله وساتل. له دې شیبې وروسته د بمبار او مرمیو ګڼ غږونه اورېدل کېدل. زموږ د کلي کاکا زوی مې خلیل الرحمن په یوه ځای وتلی و. موټر سایکل یې درولی و. دوی د کلي د فصل په منځ کې ناست دي. عسکر یې ولیدل چې را روان دي. دوی ویل عسکر د کلي فصل ګوري او مدرسې ته روان دي. لږ به یې له مخې چپ سو. روان شول. په خوړ کې یې عبدالحلیم ولید. هغه یې هم له ځانه سره ملګري کړ. دوی مخې ته هم عسکر په کمین کې ناست دي. کله چې دوی را ورسېدل په کمین کې ناستو عسکرو پر پیرونه شروع کړل. بل طرف ته بیا په دې مظلومو له پاسه دروند بمبار هم پیل شو. سره له دې چې دوی یې ښه پېژندلي وو چې ملکي کسان دي. دا چې د اوړي 2مه میاشت وه. خلکو به په خپلو فصلونو اوبه لګولې. زموږ ورور محمد ایوب له ځانه سره بیل چرې هم اخیستې وه تر څو دوی ته معلومه شي چې دغه طالبان نه بلکې کلیوال دي. دوی هغه چرې هم ویشتې وه. مولوي صاحب راته وویل کور کې مې ورته وویل دغه چرې وساتئ تر څو د یرغلګرو د جنایاتو نمونه راتلونکو نسلونو ته پاتې شي. د مولوي صاحب خبرې د څو شیبو لپاره سلګیو او ژړا بندې کړې. بیا یې وویل ژړا په دې راځي چې د بشر د حقونو ټیکدارانو ښه وپېژندل. نږدې هم ورته راغلي وو. د دوی لاسونه او جیبونه یې هم کتلي وو. ښه ورته معلومه وه چې دغه ملکي هیوادوال دی. په دې وژلو یې هم زړه یخ نه شو. وروسته یې په برچو وهلي وو. شهید عبدالحلیم یې په سر، په مخ او په خوله په برچو داسې وهلی وو چې یو غاښ یې هم په خوله کې جوړ نه و پاتې. زموږ ورور محمد ایوب یې په سینه کې په برچو وهلی وو. ځیګر او زړه ټول د باندې پراته وو. پښتۍ یې وروسته هلته پیدا شوې او شهید خلیل الرحمن یې په موټو په برچو داسې وهلی وو چې زیات هډوکي یې هلته پاتې وو او وروسته به پیدا کېدل.
خورو تسپارو یو بل کس د عبدالملک په نوم چې د روسي ښکېلاک په وړاندې د مرحوم الحاج مولوي جلال الدین حقانی تر مشرۍ لاندې کلکه مبارزه وکړه. اوس مهال د خپل کور بزګري کوله، هغه هم د چاپې له ویرې د باندې راوتلی و او د فصل په مابین کې تر ونو لاندې پناه اخیستې وه. دوی دومره بمبار ورباندې وکړ چې ونې یې ټولې ورېبلې. مولوي صاحب وویل هلته پاتې ونې اوس هم زخمي دي، د یرغلګرو د بمبار نښې له ورایه پکې ښکاري. زما بل رور زرین چې د چاپې له امله یې زموږ د کلیوال د کارګرو په خیمه کې پناه اخیستې وه، دوی ژوندی نیولی و. ویل یې له ځانه سره یې بوتلم، ګورم چې دوی د عبدالملک اغا سره ولاړ دي. ما ته یې وویل دغه کس پیژنې؟ ما ورته ویل هو دا خو عبدالملک اغا دی، بزګر سړی دی. زما ورور ویل زما په مخ کې په شهادت ورسولو، وروسته یې تیارو ته امر وکړ او هغه بمبار پرې وکړ. دوی ویل دا د میدان وردګو والي ملا ولی جان حمزه دی. د یرغلګرو د ظلم او ستم لړۍ پای نه مومي. د همدې کلي پنځم کس نوروز خان چې له خپل کور راوتلی، زموږ د فصل په هغه ځای کې یې پناه اخیستې چیرته چې لوی ډبرې دي، موږ یې ګټه څنګه بولو. په هغه یې بمبار کړی او په شهادت یې رسولی و. د یادونې وړ ده چې دغه 5 کسان ټول عام ملکي هیوادوال وو چې د دوی له لوري د تروریست په نوم ټوټه ټوټه شول. دغه ټولو شهیدانو میرمنې او اولادونه لرل او له دوی ګڼ یتیمان او کونډې پاتې شولې. د یادې چاپې په سهار د نورو کلیو څخه ګڼ کسان راغلل، له ځانه سره یې چرۍ او کلونګان هم راوړي وو. دوی ویل موږ د قبرونو د کیندلو لپاره راغلي یو. موږ چې بمبار ولید ټولو ویل د مومدو په کلي کې څوک نه دی پاتې او ټول یې په شهادت ورسول. الحاج مولوي محمد ظریف شریفي اخر کې راته وویل الحمدلله زموږ کور په دغه 20 کلن انقلاب کې د 4 شهیدانو ویاړ لري. نوموړي د خپلو شهیدانو نمونه داسې مهال راته اخیستل چې دغه مبارکو شهیدانو نمونه راته واخیستل. لومړی شهید ورور می مولوي رحمت الله شهید د دوران خیل پوسته باندې د مخامخ عملیاتو پر مهال په 1499 هجري شمسي کال د رمضان په 6 نیټه شهید سو. دوهم شهید ورور می محمد ایوب او دریم شهید زما د کاکا زوی خلیل الرحمن د همدې چاپې په مهال شهیدان شول. او څلورم شهید زما وراره ملا صالح محمد ابوبکر د 1499 هجري شمسي کال د رمضان په 19 نیټه په شهادت ورسید. تقبله الله. پاتې دې نه وي چې د یادو 4 شهیدانو کورنۍ د تیر انقلاب په مهال هم د جهاد مینه پاله وې. د دې کورنۍ مشر مرحوم قومندان روزي خان د مرحوم مولوي خالص بابا د تنظیم یو فعال قومندان و. په پای کې مولوي صاحب راته وویل د یرغلګرو وحشتونه د هغه په ټنډه تور داغ دی. دغه جنایت باید په تاریخ کې ثبت شي. موږ ته یې دعا وکړه چې دې کار ته مو مخه کړې. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو په پورتنۍ کیسه کې د یرغلګرو د جنایاتو یوه بیلګه واورېدله چې دوی په خپلو شپنیو عملیاتو کې څوک د برید مخه ګرځول. په دغه ټولو جنایاتو کې د وخت پلورل شوي رسنۍ چوپه خوله وې، چا هم د دغه وژنو راپور جوړ نه کړ. دا خو پرېږده، دغه ټول به یې د تورستانو په نوم تعبیرول. د الحاج مولوي محمد ظریف په وینا د یادې چاپې وروسته هم رسنیو اعلان وکړ چې د میدان وردګو ولایت والي ملا ولی جان حمزه په یاد ولایت کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د 4 ملګرو سره ووژل سو. هډونه د جانان په اور پاخه خورو تسپارو. هډونه د جانان په اور پاخه خورو تسپارو. د چا د وجود برخه د چا زړه خورو تسپارو. یو ګل د شهادت په خوب ویده خورو تسپارو. یو ګل د شهادت په خوب ویده خورو تسپارو. د چا د تن ټوټې ملمر لویده راټولولې. د چا د تن ټوټې ملمر لویده راټولولې. او بیا به یې سهار په لمر خاته خورو تسپارو. او بیا